مشرتابه غړو د ادب او فرهنګ ټولو درنو مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم او په دویم قدم کې د دغې نوي ځای نوي سټیج او نوي موقف مبارکي ټولو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د کارونو او په پرتلیز لحاظ هم همدغسې دویم منزل ته او دریم منزل ته راوچت شي او پرمختګ وکړو انشاءالله. ما ته خو که څه هم لومړی موضوع د شعر د انځور په باره کې وه، بیا مې د سانمن صاحب سره مشوره وکړه. هغه ویل چې ما داستاني ادبیات انتخاب کړي وو، البته ما ویل چې ادبیات هره برخه کې په شعر خبرې زیاتې شوې. بیا سانمن صاحب که په د خوځند انځور یا خصوصا د شعر په انځور باندې یو څو دقیقې هغې ته ځانګړي شي، بیا به بیرته اصلي موضوع ته راشي. نو ما هم تایید کړه دا خبره. نو که ستاسې اجازه وي زه د خپل بحث 15 دقیقې شعر او انځور ته ورکوم او پاتې برخه بیا داستاني ادبیاتو ته راځو. که ستاسې اجازه وي د شعر نه به دا خبرې راپیل کړو. صحیح ده؟ وایي له چا سره چې درد د خپل هیواد او خپل ولس و، همغه مو لیکوال شولو، همغه مو شاعر شو. لومړی خو د شعر د تعریف په باره کې هیڅ اتفاق یا یو واحد نظر نشته. دا چې شعر هنر دی او هنر ته مشخص تعریف موږ نشو وړاندې کولی. هر څوک یې له خپلې زاویې خپل لیدلوري او خپلې انګیزې وړاندې کوي. په دې اساس باندې په شعر کې د تعریف په لحاظ او د شعر د اجزاو په لحاظ همدغسې د تصویر په لحاظ باندې هم هر تعریف یو تر بل ښکلی دی. معنا یې دا ده چې هنر هیڅ وخت نه بشپړیږي او هنر د انسان او د بشریت د ژوند سره تکامل ته رسیږي. یعنی پر دغه ځمکه د آدم علیه السلام د پښې ایښودلو نه را په دې خوا تر دې دمه د انسان سره د هنر او ښکلا او ژوند پېژندنې ذوق او تلوسه ملګرې ده. په دې اساس باندې هنر شته، اما تعریفونه یې نوي کیږي. خو په عام ډول د شعر په باره کې راغلي چې د شعر ماڼۍ په 4 ستنو باندې ولاړه ده. د شعر تر ټولو لومړی ستنه او ښه ستنه او هغه چې زه د قوي ستنې ګمان ورباندې کوم هغه خیال او تخیل ده. ځکه چې شعر له غیر شعر څخه، شعر له نظم څخه او شعر له عادي خبرو څخه راجلا کوي هغه خیال دی. او خیال بیا د تصویر په ظرف یا په لوښي کې وده کوي. ځکه خیال او تصویر یو د بل سره تړلی دي. که خیال نه وي تصویر نشته، او که تصویر ونه لرو دا خیال موږ نشو مجسم کولی. یا خلک له هغه ترخو واقعیتونو د ژوند له تکراري شیبو څخه چې حقیقت یا واقعیت بیا موږ ورڅخه ستړي یو، د خیال په لمن کې پناه نشو اخیستلی. په شعر او په ادب باندې یوه نیوکه هم دا ده چې خیالي خبرې دي یا د عوامو په اصطلاح باندې هوایي خبرې دي. او دا خبره د هغه چا ده چې د خیال او خیال پلو فرق نشي کولی. خیال پلو اصلا هغه ممکنه خبرې دي چې کوم ادبي چوکاټ نه لري، انګیزه نه لري، تحول نشي راوستلی او حقیقت ته موږ نشي رسولی. حال دا چې تخیل د ساینس او د علومو د ټولو د برخې مؤسس او پلار دی. حتی ساینس په خیال باندې ولاړ دی. د ساینس لومړی تجربې په تخیل کې را پیدا شوي دي، په خیال کې را پیدا شوي. فضا ته سفر، سیارو ته سفر، د اوسني مصنوعي هوش اکثره پرمختګونه لومړی یوه خیالي طرحه وه چې رامنځته شوې. که خیال نه وی علمي پرمختګونه موږ ته لاسته نشوی راتللی. همدا برخه ده چې زه وروسته د ساینس فکشن په برخه کې دې ته اشاره کوم چې ساینس فکشن د اوسنیو داستاني ادبیاتو یوه ډېره موډ برخه ده او دا پر علم باندې ولاړه ده. علم د تخیل تر اغېز لاندې راغلی دی. ډېر دغسې عالمانو ساینس پوهان دي چې خپلو پوښتنو ته یې په تخیل او په خوب کې ځواب موندلی دی، لارې ورته پیدا کړي. دویمه برخه چې دا د شعر لپاره وزن او آهنګ دی. وزن او آهنګ یو دغسې ځواک دی چې په شعر کې چې عادي خبرې رابیلهیي منظم چوکاټ ته اچوي. وزن بیا په 2 برخو باندې ویشل شوی دی چې یو ته عروضي وزن وایي او بل ته هجایي یا سیلابیک وزن وایي. د پښتو شعر یوه ځانګړنه دا ده چې عروضي وزن نه لري، خپل جلا وزن لري چې هغې ته سیلابوتونیک یا هجایي وزن وایي. که څه هم شاید تعریف پیدا شي چې عروض خو هم په څپو باندې تجزیه کیږي، اما په عروضو کې د فشار څپه معلومه ده چې عروضي وزنونه خامخا په 4م خج باندې وبخښئ په 4م سیلاب باندې فشار او خج لري. اما په پښتو سیلابیک وزن کې د څپې یا د خج فشار ځای نه دی معلوم. کله په اول راشي، کله په 2م راشي، کله په 3م باندې راشي. مثلا که زه وایم چې غوټه وروستی فشار دی او که چېرته وایم چې غوټه همغه په یوه کلمه کې فشار د سر کلمې ته راځي. نو ځکه موږ تاسو وایو چې پښتو شعر په هجایي وزن باندې یا په سیلابیک وزن باندې تجزیه کیږي او په دې باندې عروض موږ نشو کولی. که څه هم د میا شرف نه را په دې خوا ځینې عروضي کتابونه هم لیکلي دي، عروض یې هم لیکلي، اما دا په لوی لاس
پښتو شعر د عروضو تابع کول دي چې یو عربي وزن دی. په فارسي ادبیاتو کې همدا تجربه شوې چې فارسي شعر دوی په لوی لاس د عروضو تابع کړی دی. د هغې لپاره یې ځینې خجنې څپې په لوی لاس لرې کړي دي یا هغه خپل استقلالیت یې بایللی. او د پښتو شعر ځانګړنه همدا ده چې زموږ شعر سیلابیک دی. لکه څنګه چې لنډۍ کې وایي چې د پښتو د لنډۍ لومړی نیم مصرۍ یا نیم بیتۍ چې دی 9 صفحې دی، وروستی 14 دی. همدغسې د پښتو شعر توزین هم په څپو باندې کېږي چې دا یو ډېر اسانه وزن دی. او درېیمه ستنه د شعر چې ده عاطفه او احساس دی چې دا ټول ورسره تړلی دي. په شعر کې چې عاطفه نه وي، نرمښت نه وي، زړونه نرم نه کړي، کلک زړونه په نرمو زړونو باندې بدل نه کړي، هغه شعر هم نه دی. شاعر وایي د کلي منځ کې به چې ډېرې ښځې کېناستلې، ما به مې مور په فریادونو او سلګو پېژنده. دا عاطفه ده. یا مثلا کاروان صاحب وایي مرغان دې راشي زموږ لپو کې دې ځالې وکړي، غر مو نښتر نه لري، کلی مو چینار نه لري. دا د طبیعت سره یوه عاطفه ده. یا مثلا د درویش درانی وایي وبښئ سعود صاحب وایي مخامخ راته د سر قاتل ولاړ دی، خو انسان دی پرې ګزار کولی نشم. دا عاطفه ده په شعر کې. یا مثلا شاعر وایي بلتانه دې د هر چا په غم شریک کړم، یار دې بل درومي او زه ورپسې ژاړم. یعنی درویش درانی صاحب شعر دی. که چېرته موږ او تاسې په شعر کې سخت زړونه نرم نه کړو، عاطفې ته خلک راونه بولو، د انسان مینه په انسان باندې ونه سکو، ادب خپل کار نشي ترسره کولی. او وروستی ستنه د شعر چې ده هغه تفکر دی. تفکر هغه شی دی چې د خیال ضد دی. تفکر حقیقت دی او خیال چې دی تصویر دی یا تصور دی. اما موږ او تاسو په شعر کې تفکر ته اړتیا لرو. دا چې ما وروسته تر ټولو تفکر راوسته یا مې فکر راوسته، یو هدف مې دا و چې موږ او تاسو سر لواره په مفکر شاعر باندې نشو بدلیدلی، یا که سر لواره شروع وکړو په فکر باندې یا مفکوروي شعر ولیکو، دا زموږ ستاسې د شاعرۍ ذوق زموږ څخه اخلي. دا تر ډیره د انسان په وروستي عمر کې د تجربو په پایله کې موږ تاسې کولی شو چې یو څوک په مفکر شاعر باندې بدل کړو. کله چې خوشحال ته موږ تاسې مفکر شاعر وایو یا الفت ته موږ مفکر ادیب وایو، دا د فکر دغه خواږه یا خوږلت یا پانګه د ده په لومړنیو اثارو کې کمه موندلی شو. وروسته ټکرونه تجربې د ژوند یو انسان په مفکر شاعر باندې بدلوی شي. اما که چیرته فکر او تخیل سره غاړه غړی شي، دې ته موږ ستر شاعر وایو یا نابغه شاعر ورته وایو. اما دا ډېر مهارت غواړي. داسې وبوله چې اور او اوبه په یوه لوښي کې یو ځای کوي، چې هم خیال راواخلي او هم فکر پکې ولري. مثلا زه د درویش درانی یو 2 بیتونه راخلم. دی وایي نورو پسې تګ سړی خړمخی کړي، ګرد د لارې وګورئ د شپون پر مخ. پسرلي صاحب او پسرلي صاحب د پسرلي صاحب په دې شعر کې اصلا تفکر خو تقلید دی. فکر دا دی وایي چې په چا پسې تقلید مه کوئ، اما د تخیل په مرسته دا ښکلی شوی دی. په مدعا المثل کې دا صنعت ښکلی شوی دی. مدعا المثل اول تا دپاره یو شپون راولي، یوه رمه راولي چې په دې دوړو په ګرمۍ کې په رمه پسې روان دی او په مخ باندې ګرد پروت دی. دا خو تخیل شو. اما د تخیل تر شا د تقلید فکر څومره اوچت فکر بیان کړ. نو تخیل او فکر کله کله په سختۍ سره راځي. بله خبره د شعر د انځورونو دا ستنې دي او نورې چې دي ضمني برخې دي. شعر کې انځور په کومه برخه کې راوچتولی شو؟ دغه 4 واړه برخې چې کله کله په شعر کې سره یو ځای کړو، موږ تاسې ته یو بشپړ انځور په لاس راکوي. انځوریزه شاعري چې ده هغه تلفاتې شاعري ده. یو شی له واقعیت څخه محسوساتو ته راوباسي. هر هغه وخت چې یوه خبره موږ تاسې محسوس کړو، ویې ګورو، هغه زموږ په ذهن کې پاتې کیږي. یا محسوسې کلمې موږ تاسې په شعر کې وکاروو، موږ تاسې کولی شو چې بیا تصویر هم ورباندې وپنځوو. د تصویرونو لپاره موږ تاسو بیا هم بډای تخیل ته اړتیا لرو، یا تر ډیره پورې موږ تاسو ارغواني نثر ته اړتیا لرو. ارغواني نثر تر ډیره په لفاظي او په انځورونو په هنرونو باندې تمرکز لري. بل تخیل یو دغسې عنصر دی چې نه یوازې په شعر کې بلکې په ټولو ادبي او داستاني او تخیلي اثارو کې ځای لري. موږ تاسې په انګلیسي ادب کې اوس د فیکشن اصطلاح کاروي. فیکشن دوی تر ډیره افسانې یا داستان ته وایي، اما خلک ډیر نور بیا وایي چې نه، فیکشن کې شعر هم شامل دی، ځکه منصور شعر لرو، آزاد شعر لرو او د لوړ تخیل سرچینې پکې بهاندې دي. نو په دې اساس باندې موږ هغې ته منظور ویلی شو. د انځورونو د ویش په برخه کې 2 تعریفونه لرو. موږ تاسو وایو چې یو عیني انځورونه دي او بل ذهني انځورونه دي. عیني انځور دا البته د انځورونو پخوانی ویش دی.
په عیني انځور کې موږ تاسې هغه انځورونه وړاندې کوو چې په سترګو یې وینو. بیا زموږ تاسې حواس هغه درکولی شي. د 5 ګونو حواس په وسیله موږ تاسې هغه درکوی شو او دې ته موږ تاسې تر ډېره عیني وایو یا سترګیز انځور ورته وایو. اما اصل انځور چې دی هغه ذهني انځور دی. ذهني انځور هغه انځور دی چې تر ډېره موږ تاسې هغه په حواسو نشو کشفولی. اما د ځینو ادبي صنعتونو په مرسته لکه مبالغه، استعاره او تخیل په مرسته دا تصویر موږ تاسو پنځولی شو. مثلا حمید بابا وایي و اسمان ته به د شعر زینې کیږدي که حمید د غم له سره زنګون وکیښ. حقیقت او واقعیت خو راته وایي چې دا هېڅ امکان نه لري چې څوک دی اسمان ته د زینې په مرسته باندې وخیږي. اما تخیل راته وایي چې نه دا د شاعر د اندېښنو او د خیالونو ټال دی چې هلته خیږي. یا په پښتو لنډۍ کې وایي په اندېښنو مې ځان پاچا کړ چې را بیدار شومه ملنګ د دوهۍ ومه. نو تخیل تا ته ځینې شیان ممکنوي او د هغې په مرسته ته کولی شي چې دا محسوس کړي. اما دا د ذهن په وسیله ته محسوسولی شي. او ذهني انځورونه تر ډېره پورې د شاعر د ذهني ګالرۍ په پایله کې راځي او ته به د ژوند د ځینو تجربو د ځینو پیښو سره مخ شوی هغه به د ذهن کې خوندي کړي. بیا به د ادبي صنعتونو په مرسته ته هغې ته یوه لار پیدا کوي او هغه به انځوروي. شاعر کله کله د یوې پیښې سره مخامخ کیږي خو دا شیبه همغه شیبه دی نشي انځورولی. ممکن د دیدن یوه شیبه، د بیلتون یوه شیبه، د درد یوه شیبه 10 کاله وروسته انځور کړي. اما هغه سرچینه او محرک انګیزه یې 10 کاله مخکې اما د دې لپاره په ذهن کې همغسې تازه وي. علت دا دی چې دی د یوې مجسمې په توګه په خپل ذهن کې دی ټکوي توږي بیا وروسته راپنځوي. د چې موږ تصویر ورته وایو مصور، دا یو هنر دی. شاعر چې وایي زه په تصور کې تصویرونه جوړوم ستا، دا زما هنر دی. د هنر کې څنګه ښکارمه؟ دا یو هنر لري چې په د ذهن کې کوي. پخوانیو ګڼو شاعرانو معشوقې ته د صنم استعاره کارولې ده. صنم بوت ته وایي. موږ چې بوت جوړوو، بوت تر ټولو هغه ښکلې مجسمه ده چې موږ په خپله خوښه تراشلې بیا مو د خپل معبود په توګه انتخاب کړې ده. زموږ په ذهن کې هم کله کله دغسې بوتان شته، یا یو بوت شته یا بوتان شته چې بیا د خیال په مرسته هغه موږ ته ښکلي شوي، په ذهن کې مو د هغې عبادت کړی او بالاخره په شعر کې مو هم راستولي دي او هغه بیا د معشوقې بېلابېلې بڼې غوره کړي دي. نو انځورونه شعر تل پاتې کوي. له دې پرته نور انځورونه چې اوس په شعر کې ډېر زیات ورباندې کار کېږي، دا پخوانیو کلاسیکو تعریفونو کې راځي. اوس په شعر کې رواني اروايي انځورونه رامخکې شوي دي. رواني انځور کې نه تشبیه شته نه استعاره شته، د ارواپوهنې د علم په مرسته ته یو تصویر کاږي. حمزه بابا وایي غل د محبت غلطېدی نشي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. دا یو رواني انځور دی. هغه څوک چې ستا خوښیږي او په چا باندې میان یا ته خوښیږي هغه که درته وهم نه ګوري خلک پوهیږي چې د دوی دواړو ترمنځ څه رابطه ده. دا یو رواني تصویر دی که نه؟ نو وایي کله ساقي کله پیالو ته ګوري، زه په محفل کې وارخطا پیژنم. دا وارخطا سړی چې په محفل کې ډېر وارخطا دی دا رواني تصویر دی. او یا حمزه بابا وایي له ډېره سوخته په ژړا شوې حمزه، له ډېره سوخته په خندا شوې حمزه. دا دویم رنګ دی د ژړا پیژنم. دغه د ژړا دویم رنګ اوس رواني تصویر دی. د حمزه بابا په شاعرۍ کې، د معاصرو ګڼو شاعرانو په شاعرۍ کې اوس رواني انځورونه دي. په رواني انځور کې ته باید د ارواپوه ډاکټر په حیث خپل ناروغ وپېژنې. یا شاعر چې وایي د زړه درمانه څنګه ده، وایي ته درمان د چای، ستا رنځوران ډېر دي، وایه ته درمان د چای. دغه د رنځور او د درمان پیژندنه یا د طبیب او د ناروغ دغه اړیکه یوه رواني اړیکه د کیفیت کشفوي. نو ځکه اوس په شاعرۍ کې رواني انځورونه، رواني کیفیتونه څېړنه چې خصوصا د حمزه بابا په شاعرۍ کې ډېر زیات دي، دا به انځوروي او وړاندې کوي به. بل چې ما مخکې یادونه ورته وکړه خوځن انځورونه یا محرک انځورونه، دې ته صور خیال وایي. صور اصلا د شخصیت څخه اخیستل شوی دی. صور خیال یا تر ډېره پورې خوځنده انځورونه په هغه صورت کې رامنځته کېږي چې ته یو پیښې یوې پدیدې ته شخصیت ورکړي یا انساني شخصیت ورکړي، یا تر ډېره پورې دغسې مجسم کې چې یو څوک سیند ته هم د یو شخص په سترګه وګوري، ونې ته هم د یو انسان په سترګه وګوري، یا تر ډېره پورې محسوسات محسوسو ته راولي یا غیر انساني کرکټرونو ته انساني حیثیت او کړنې ورکړي. مثلا کاروان صاحب وایي د خیال هدهد دې راته بیا بیا پیغامونه راوړي، دا مې ګناه ده چې ویل مې سلیمان خو نه یې. که څه هم دلته د تلمیح ادبي صنعت ته دا مې ګناه ده چې ویل مې سلیمان خو نه یې، دلته دوه انساني کرکټرونه پکې موجود دي. سلیمان علیه السلام دی او همدغسې بلقیس ده، ملکه بلقیس
چې د سبا ملکه وه او یوه پاچاهي یې درلوده، یعنې په هغه وخت کې د سلیمان علیه السلام سیاله ملکه وه. په دې بیت کې یو بل هدهد دی. هدهد هم دلته د یوه انساني کرکټر یا شخصیت په توګه رول لوبولی دی. موږ تاسو خو لیکونه د قاصد په واسطه استوو، اما تاسې هغه د تلمیح په کیسه کې چې هدهد ته اشاره وکړئ، هدهد ورکېږي، بیا سلیمان علیه السلام جزا ورکوي چې ته چېرته بې زما له اجازې ورکوي. هغه وایي ستا پاچاهۍ کې ما یوه بله پاچاهي ولیدله. سلیمان علیه السلام په دې وخت کې هغې ته یو لیک ورستوي او ورته وایي چې ته څوک یې، زه ستا نه باید معلومات ولرم، هاته بلنه ورکړي چې د دې شریعت ته راشي، دین ته راشي. اما هغه بیا په دې مسله کې انکار کوي. په دې کې د اسطورې او روایت هم دا دی، وایي چې کله بلقیس د ده بلنه یې څو ځله ونه منله، د هدهد پیغامونه توند شول. حتی وایي چې بلنه کله ورکړه شوه، ده ته دغسې خبره رسېدلې وه چې د ملکې بلقیس تر ګونډو پورې پښې چې دي وایي دا ویښته لري، هغه یو بل ډول موجود دی یا خارق العاده موجود دی. هغې ویل چې د دې غمه هم خوړل کېږي. هلته شیشې فرش کوي، تر دې لاندې اوبه دي، ځکه د هغې ټول ځواکونه په لاس کې وو. کله چې ملکه بلقیس راځي دغه اوبو ته چې ګوري، دا پیسې پورته کوي او هلته هرکلي ته وړاندې ورته هغه ولاړ دی، سلیمان علیه السلام ولاړ دی. دا چې راځي چې وګوري چې دا خو شیشه ده، بیا شرمېږي، پیسې هغې کوي. نو بالاخره د ده هغه ته راځي. خو اوس دغه کیسه چې زرګونه یا شاید میلیونونه کاله وروسته هم شاعر پنځولې ده، دا تر ډیره پورې همدغه محرک تصویر دی چې هدهد هم د دوو سترو پاچاهانو په لیکه کې یو سیال کرکټر راغلی دی. همدغسې په ګڼو نورو بیلګو کې هم موږ تاسې دغسې انځورونه وړاندې کولی شو. بله خبره چې اوس په شاعرۍ کې ډیره مشهوره ده، هغې ته غږیز یا لفظي تصویرونه وایي. د غني خان یو شعر دی، زما نه ټول هیر دی، شونډو لرنګ او زلفو نشرنګ او چنډ چنډ د پڼو څنګه که تاسې هغه واورئ، هغلته ټول یو شور دی پکې، د شور تصویر، د غږ تصویر. کله چې یوه ځنګل ته لاړ شي د یوې سیمفوني غوندې بیان وي چې دې ته تر ډېره پورې غږیز تصویرونه وایي، یعنې د غږونو د رنګارنګۍ دغسې یو سیمفوني پکې موجوده وي چې ته فکر کې د سیند په غاړه په یوه شور کې روان یم، یا په غوږ کې د موسیقي یا یو ښکلی ترنم روان دی. دا غږیز تصویرونه هم اوس په شعر کې محسوس دي او روان دي. نو تر ډېره پورې دوه نورو خبرو ته اشاره کوم چې انځورونه په شعر کې د ادبي صنعتونو په مرسته پنځول کېږي. که تشبیه ونه لرئ، استعاره ونه لرئ او تر ډېره پورې سمبول ونه کاروئ، موږ تاسې انځورونه نشو بشپړولی. او بله خبره د معاصر ژوند تصویرونه دي چې اوس زموږ ستاسې ژوند شعر ته ورداخل شوی دی. د اوسني ژوند محسوسات او کړنې او لیدنې موږ تاسو په شعر کې محسوسولی شو، چې تر ډېره پورې دا د شاعر په تجربو پورې اړه لري چې اوسنی ژوند څنګه شعر ته انځور کړي. همدا اوس په شعر کې زموږ ستاسې د کمپیوټر کلمه، د فیسبوک کلمه، د مسنجر کلمه، د موټر کلمه، ګڼې نورې کلمې دغسې راغلې چې همغه اوسني معاصر تصویرونه تا ته وړاندې کوی شي. او بله خبر دا ده چې تصویرونه په غزل یا په مقفا قافیه‌وال شعر کې او په آزاد شعر کې هم یو څه فرقونه لري. په آزاد شعر کې تر ډېره پورې دغه انځورونه په عمودي ډول محسوسیږي، یو عمودي تصویر د سره تر اخره تر اخیستی شي. اما په قافیه‌وال شعر کې په افقي ډول ته تصویرونه پیدا کولی شي، حتی په هر بیت کې یو تصویر پیدا کولی شي. اوس د غزل هر بیت یو جلا تصویر لري، اما آزاد شعرونه د اول نه تر اخره یو ځانګړی تصویر پکې چې دی هم فرق پکې کړی دی. بله په دا چې ځینو شعرونو کې انځور نه راځي، انځور نشي پنځولی، یو لامل دا دی چې موږ تاسې کله کله تقلیدي شاعري کوو. تقلیدي شاعري د دې سبب کېږي چې موږ تاسې انځورونه ونه شو پنځولی. نوي شاعران، ستر شاعران تل په شعر کې انځورونه پنځوي او دا انځورونه تر ډېره پورې د دوی د بډای تخیل زیږنده دي. دا وه زما د لیکچر لومړۍ برخه. اوس راځم دوه مې برخې ته.